اوس خوا د کالاباغ ډیم چغې چې چاوالي هغه د نواز شریف په غیږ کې ناست دي، اوس هغې کالاباغ ډیم هیر دی. یو ملا چا ختم له بوتلی ویل دی ختم له زه نه ځمه، ولې ویل خوار غوندې و دې کې به څه وي. چې تلی دی نو هغې کې د ناششتې حلوا پخ کړې وه ډېره مزېداره او غوړي پکې سوچا چولي، نو د دې ملا حلوا ډېره خوښه وه. چې وله یې راوړې ده نو ویل استاد اول خو دا وخورئ بیا ما چرګان مرګان پخ کړي چې دا خولې ته کړې ده حلوا. یا الله ویلې یا الله ته واړه جنته در نه دې مړي ته غواړم، ځکه چې د ناششتې حلوا وه پکې. نو د کالاباغ ډیم خلاف چغې به چې چاوالی هغې د ناششتې حلوا وخوړه، خوله یې خویا شوه. نو هغه نواز شریف لا ته واړه جنته ورکوي که هغې د کالاباغ ډیم خلاف کوي؟ تاسو خیال راغی؟ نو عزیزان اوس په دې قبرونو هم تاسو وګورئ. اوس پاس په کوټه کې مې چاته وویل چې دا د سینماو ګټه حرامه ده. ما وی په دې ملک هغه حلال خواره راته وښایئ چې څوک دي چې د سینماو ګټه حرامه ده. حلال خواره څوک دي؟ مونږ حلال خواره یو. زمونږ خوراک هم ستاسو ګټه ده، خو که ته مردار خورې تا نه سر کې زه مردار خورې. خبره ده که په دې ملک کې هغه حلال خواره وښایئ. دا په خلوتونو کې چې ناست دي او 15,000 تسبیح ورسره یي، د دوی خوراک وګوره خو ستا دا مرداري وروړی او قربان د شم د لادوانه به مې نه وباسې لاس وله ورکې. د هغه خوراک هم ستا ګټه ده چې ته مردار خورې نو مردار خور نه دی. نو په دې پاکستان کې هغه حلال خواره دي څوک؟ نو وایي ټول دروغ. اهدنا الصراط المستقیم، ټول دروغ. حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ تا یو شاعر راغی. معاویه صاحب ورته وایي چې څه ووایه؟ هغه ورته ویل صاحب چې څه وایم د یو شعر به راله یو 1,00,000 روپۍ راکې، هله یې درته ویم کینې نه وی. معاویه صاحب ورته وایي چې که زما پړو ولګېده نو د یو شعر به 1,00,000 روپۍ درکو. ویل وایه شاعر ورته وایي بلوت الناس قرنا بعد قرن، بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم ار غير خطال وقالي، ولم ار في الخطوب اشد وقعا واصعب من معادات الرجال، وذقت مرارة الاشياء ترا وذقت مرارة الاشياء ترا فما طعم امر من السوالي. درې شعر ورته وی او معاویه صاحب بلوت الناس قرنا بعد قرن، وګرځېدم په زمانو کې یو زمانه نه بلې زمانه، یو زمانہ 100 کالو ته وایي. زه په 2 زمانو کې وګرځېدم، لیکن اے معاویہ ما بلوت الناس قرنا بعد فلم ارى غير خطال وقال، بغیر د ټګانو نه او بغیر د فریبیانو نه مې بل مخلوق پکې ونه لید. اور چاته چې ګورم ټګ، بېمانه، فریبي، مطلبي، غرضي، د بل کور ورانوونکې او خپل کور جوړوونکې. اے معاویه صاحب په 2 زمانو کې وګرځېدم، خو په 2 زمانو کې ما سم سړی ونه لید. وای په ایمان دا زمونږ زمانه ټوله داسې ده کنه. بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم ار غير خطال وقالي،
دا نن 1400 کاله مخکې. بیا ورته وایي ولم ارى في الخطوب اشد وقعا ولم ارى في الخطوب اشد وقعا واصعب من معادات الرجال. اے معاویہ صاحب ما انلید پا دنیا کے پا حوادث دا دنیا کے بغیر دا دین خراب خبرہ دیر حوادث دا دنیا میں اولید خود دین میں پکی کم خراب شے انلیدو چی یو مسلمان یو تپزل کے غل دے و بلبل تپڑ کے غل دے یو تپڑ کے ٹک دے و بلبل تپڑ کے ٹک دے یو د یو بد وی او بل د بل بد وی. مثلا یو مولا ته تا ویلی چې دا بجلیګر مولا څنګه سړی تاسو تجربه وکړئ دا بجلیګر مهاراج صاحب تجربه وکړئ څه مولا دی مړه بس هسې قیسې میسې یادې کړي دي کیم خو زه مولا یم داسې ده هلکه دا پلانې ټیکهدار څنګه دی مړه ساره مې دی ټک به ایمان د سرو زرو سره کې خو زه جوړم داسې ده که او دکاندار صاحب ته خو دا مسورو دال د غور کې پلانې دکاندار خو په 20 روپۍ کیلو ورکوي ته په سلی مړه ساره مې دی اخو د پبو مسور دی دا ما د پنډای نه راوړي اساره مې دی دا بار دا فروټو والا نه دی دا پرېړو کې چی ماما دا ګرمه څه نرخ ده 8 روپۍ کیلو مړه هغه خوا دکاندار خو په 2 روپۍ ورکوي واساره مې دی اخو د کویټې ګرمې دي دا زما د مزار شریف نه راغلي داسې ده یعنی هر یو د لیوه زوی نه چې پوښتنه وکړي چې دا بل څنګه دی دا به ونه وایي چې ښه سړی دی زه خراب دی هر د لیوه زوی نه چې پوښتنه وکړي د هر عمل د لیوه بچي نه چې پوښتنه وکړي دا به ونه وایي چې هغه ډېر ښه سړی دی زه خراب دی. الله اوس دلته خو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پکار وکړ چا ورته خط لیکلے دے چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہے تو زما قبلہ و کعبہ ہے نو دے ورته خط لکھی کہ آپ مجھ جیسے روسیہ و بدعمل کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو مجھے خدا لا یزال کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. زه خو ځان د سپي او د خنزیر نم بدتر ګڼم زه څه شی کیوں هغوی سره به د خپل عمل حساب نه سپي او خنزیر سره چې مونږه په منځ کې الله ته درخواست د هدایت کوو چې خدای ماته سم لار وښیه اوس الله دې چې کم قوم د قوم بدرح کی او د هدایت لار ته خطا کی او د ضلالت په لار روان کی دا داغه توفیق دی او داغه کار دی چې چا سره څنګه کوي او سوال دا دی چې هر چا سره د زیاتی علاج شته لیکن که یو قوم د قوم داسې وي چې هغه خدای سره زیاتې کوي
او الله سره دوکا او داغه قوم حشر او انجام بچي داغه قوم حشر او انجام بدای چې الله قوم د قوم ټول تباہ کی سلای پراولی او نام و نشان ورک د یو لک سلیری زره پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام قومونو سره دا کار شوی اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا یو معاهده ده چې ستا په قوم باندې به عمومي عذاب ناراضي داسې عذاب بنئ چې ټول مسلمان قوم د صفحه هستی نه مټاو شي داسې بنئ لیکن جزئی جزئی عذاب بتاسو ورته ګورئ او یو مستقله دنیا بستاسو په مخ کې خدای رانیولي لکه په پنجاب کې وګورئ که تاسو تلی نه یئ نو ټلویزیونونه در کرشتا رشپه ګورئ چې مستقله دنیا خدای رانیولې ده مستقله دنیا په هزاره کې وګورئ مستقله دنیا خدای رانیولې ده کورونه وران بچی وران مال مویشی تباہ نن دبار ملکونو نه هغه خیمه چې کومه به د کابل مهاجر او تراتلې او د کابل مهاجر بدل تستاسو د ملک په ډاګو کې په خیمو کې پراتو نن هغه خیمه د بار ملکونو نه د پاکستان خلکو ته عزیزانو په اسلام کې هر یو کار بل د پاره عبرتي د بل مرګ دا تا د پاره عبرتي خیه درته چې دا مې مړکو داسې بتام وجنم یو ورځ ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی هغه کې بل اس راز نشته سوا د دینا چې ته د بل په بدن د خاورو ډېرې وګورې او خپل انجام در ترایات شي چې داسې ډېرې به یو ورځ په مام جوړ نو ادیرو تتلو کې ثواب زکه دی چې سړی ته تذکره د موت شي خپل انجام او خپل مرګ ورته رایاد شي چې داسې به یو ورځ زم شي هغه کا هر څومره لوی سړی وي بادشاہ د زمانه ولی نه یا گدا د زمانه ولی نه ستا مخ کې رونی وشي او جنازه پوغشي او خاور ته یوسی او ویسپاری او تیر روان شي د هارون الرشید بادشاہ زویو د بادشاہ زوی دی او بادشاہي پرې خو لاړو ملنګ شو الکه داسې کوي بس لري کوا دریاب په غاړه بناستو او به اسکلی او چرته ټوکړه نیمه به پیدا شو او به خوړه کینی بس د الله په ذکر او فکر کې ناس پلار چې مړ شو د بادشاہي جرنیلان ورپسې لاړ چې پلار دې مړ شو بادشاہي هم داسې پراته ده راځه دی ورته وایي چې ما د پلار بادشاہ ته بوزي زدلم بادشاہ لاګیاو کمیس ته ټاکای ګندلا تار نه استنويستا او دریاب ته وغورځول او د دریاب میانو ته وی چروړی زماستن په دریاب کې چې څومره میانو ټولو په خله کې یو یو ستن نیولې و ولای راوړه جرنیلانو ته وی چې وګورئ زدلم بادشاہ بیا ورته وی چې جرنیل صاحب یا صاحبی لا تغترر بتنعم یا صاحبی لا تغترر بتنعم
فإن العمر ينفذ والنعيم يزول يا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر ينفذ والنعيم يزول وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول ورتوي يا صاحبي لا تغترر بتنعم او مرگریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه مال ډېر دی دولت ډېر دی بنگله دا عیش دی معاش دی غاوره کېږه یا صاحبی لا تغترر بتنعم او مرگریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه فإن العمر ينفذ والنعيم يزول دا عمر بدیم تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګ پاتې شي عمر بدی ختم شي نعمتونه بم در ناریان دریان پاتې بیا ورته وایي چې وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول تاچنن بل د جنازه پوګه کړي دا و دیره تروانه جنازه د خلکو پوګي او دیره تروانه کړي وإذا حملت على القبور جنازة تاچنن بل د بل جنازه پوګه کړي و دیره ته روانه کړي دا نو فعلم بأنك بعدها محمول شپاړه سنې یقین لرا چې ستا جنازه بم یو ورځ د بل پوګي او دیره ته به روان کړي نو ورته جرنیل صاحب زما په دې غم کې اخته ما په خدای قسم کزه د پلار بادشاہ تلار عزیزانو نن دنیا رند کړی دا اره ورځ تاسو عبرتونه ګورئ اره ورځ الله داسې کوي که نه کوي 13 ورځو کې د بادشاہانو په کور کې واده و د کروڑپتیان او اربپتیانو په کور کې واده و دنیا راغوښتې وه د ملک ټول د ټاپ ټاپ سرونه یو خو ستاسو زمونږ سرونه دي که ستاسو زمونږ سر د خر سرم څوک نه ګڼي تاسو یې دا شیخان میخان نه کړیا کباړ سرونه دي دا خانان نوابان کروڑپتیان چې ستاسو نامه او ذکر راشي کنه نو وای دا نیچ پیچ نیچ پیچ خلق تاسو ته نیچ پیچ وای کمو کمو کلو کې اوسېږئ ها ته د کم کلی امازوګړ مردان کې خانان شته که لوی لوی نهنگان نوابان شتا بل د کم کلی ثوابه کې لوی لوی خانان التجل خانانو او نوابانو په مجلس کې ستاسو ذکر راشي چې چاګیره میره پریخیو داسې سپیره غونې داسو نیچ پیچ خلک نیچ پیچ تاسو ته نیچ پیچ وایي نو ستاسو واده نه خیم تاسو نیچ خلک یې نن خلق په پاکستان کې هغه دي چې هغه
کروڑپتیانی ارب پتیانی د کروڑونو روپو بنگلو کی اوسیگی وغیرہ وغیرہ اغی کی وعدو خزی دی صاحبو سڑی دیو زانو نای جوڑ کری دیو ریگ مالو نا دیو برشو نا دیو یو حال دے روٹائی داو صاحبہ دا ٹاپ خلق دا ټول پاکستان والا را روان دی او پدے کے امغا کور کی یور اور پاسے دو بل روری ہوشتو او دنیا ملمانو خزیو چه سر ڈول سنگارونا بشوی صاحبہ او چه ڈس شو ڈس سرا ہائے 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 اگا ڈول او سنگارونا د اوخو په دریابونو وبیده خدای داسې کولی شي که نه شي نو دا مه وایه چې دا د خدای رانیول یوازې غریب دپاره دي د خدای رانیول امیر دپاره هم داسې وي چې دنیا او عقل ورته حیران شي چې دا څه و او څه وشو عقل ورته حیران شي بادشاهان د زمانې یو مریض دی عرب پتی کینسر مرض ورته ولګېدو لندن لا بوزاو امریکې لا بوزاو لندن لا بوزاو امریکې لا 3.5 کروڑ روپے په ولګېدي 3.5 کروڑ او 3.5 کروڑ روپے پسم بجلیګر مولا جنازه وکړه تاسو خیال ده دا الله گرفت دسی وی چې ستا څه خیال دی چې ته کروڑپتی او ارب پتی نو مانا بخلاش خو د دې ارب پتیانو نه مخکې دا غریبان خدای زکه زر را نیسي چې اصلي چینجه په دې غریبانو کې دی الله دې امان راکړي نن چې چرته د ګناه اډا او د ګناه ډیپو ګوري غریبانو ګرم کړي دي چرته د ګناه اډا ګوري بایسکوپونه وګوره ټول په غریبانو آباد دي سرمایدار بایسکوپ ته نه راځي د شپې وی سی آرونه چلول دا ټول وګوره په غریبانو آباد میوزک سنټر او ډمتوب او کنجرتوب دا ټول په غریبانو آباد نو اصلی د هر ګناه ډیپو چې دی په غریبو آباد نو چې د خدای قهر راځي نو اول غریب راونیسي چورېږه چې دا ستا جونګړه خو ورانه کړه نو لاهور او ملتان او کراچۍ او لرکانا او خارونه بچکول او به په دې کلو ورواچولې چې په دې کلو یې ورواچولې نو د کلي خلق وہ جگہ پر سر دی خزے یو خواہ منڈی ہوئی لونے بل خواہ منڈی ہوئی وزیر اعظم سے برا گئے چھے میں آپ کے ساتھ ہوں میں پیدل آؤں گا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا آدھا بدلے وہ زامن اور تلاسونا پڑا گئی چھے وزیر اعظم سے وہی چھے میں آپ کے ساتھ نو وزیر اعظم صاحب چھتا آپ کے ساتھ ہے نند دنیا لدا امدادونا والے غواری د ملک کی چندی ولی کیږي لګیا د استاد سیلاب زدگانو د پاره پرون تا په 1 ارب روپے ځان ل سپیشل جاز اغسته دي په 1 ارب روپے هغه جاز واپس کا هغه 1 ارب روپے د دې ملک په دې سیلاب زدگانو لگا وکړه ها د پاکستان په تاریخ کې داسې نه دي شوي چې په 1 ارب روپے کم وزیر اعظم ځان ل سپیشل جاز اغستی آغا اوسم د خلکو دړه سر دی چې اخبار کې فوټو وګوره داسې تازه رګمال په مخ مګلې چې د چا په کور کې چې مړې شوی په ایمانی وای اته ورځې هغه جامت هم کوي ها وای کنه خدای هم خلیټه پکا هم تاسو ګن یې ټول کړه چا کور کې چې مړې شوی تازه رګمال مګي صدر صاحب له وګوره سره د 3 میلیونه فرق وای
نو که خدای ته منظورین ستاسو هم نمبر دی. دا موټر های وے سڑک چې جوړیږي اسلام آباد پورې د راز نبم که خدای ته منظورې زر خبر شي. دا موټر های وے په بل لار جوړیږي ځکه چې دا جی ټي روډ به ټول د کالاباغ ډیم د سیلاب لاندې راځي.